شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. تواسین دا د قرآن او د کتاب مبین آیاتونه دي. لار خودم کې دی او زیر دی داغه مؤمنانو د پاره چې منځ قائموي او زکات ورکوي او بیا هغه داسې خلک دي چې په آخرت باندې پوره یقین لري. حقیقت دا دی چې کم خلک آخرت نه مني داوی د پاره مونږه داوی عملونه خاصه ښکارا کړی دي نو ځکه هغه سرګردانه ګرځي. دا هغه خلک دي چې د دوی د پاره بد سزا ده او په آخرت کې هم دوی د ټول نه زیات تاوانیان دي. او اے نبی صلی الله علیه وسلم پدې کې هیڅ شک نشته چې تا ته دا قران د یو حکیم او علیم د طرف نه ملاوي. دوی ته د هغه وخت کې ثواب روا کله چې موسی علی السلام خپل کور والو ته وویل چې ما ته ور په نظر راغله دي زم یا خو دا غزینا څه خبر راوړم یا بس کروټه راوړم چې تاسو ورته تاو دشئ. هلته چې ورسېدو نو आवाज شو چې مبارک دی هغه څوک چې په دې ور کې دی او څوک چې د دې په خوا کې دی او پاک دی الله چې د ټولو مخلوقاتو پالون کې. اے موسی زو الله يم غالب او حکیم يم او تخپل همسا لګه وګرځوا. څنګه چې موسی علی السلام همسا ولیدله چې د مار پشان کګه وګ روانه ده نو واپس پشا او تختیدو او پشای اډو اون قتل. اے موسی مې ریګه زما په دربار کې رسولان نه یریږي بغیر د هغه چانا چې قصوري کړی وي. بیا کو هغه د بدین رستو خپل عمل پنه کې سره بدل کړو نزو بخون کې مهربان یم او خپل لاس دی لکشان خپل گریوان ته ورننه باسا زلیدون کې براوزی بغیر د څه تکلیف نه. دا دو نخي پناه نخو کې دی فرعون او داغه قوم ته تتلو د پاره هغه ډېر بدکار خلک دي. خو هر کله چې زموږ صفا نخي هغه ته راغله نو هغه اویل چې دا خو صفا جادو دی. هغه سراسر د ظلم او د غرور په وجه د دې نخونه انکار وکړو حالکه پزلونو کې پر یقین راغلی وو. اوس وګوره چې د دې مفسدانو انجام څنګه شو. بل طرف ته مونږه داوود علی السلام او سليمان علی السلام لا علم ورکړو او هغه دوانو اویل چې شکر دې د هغه الله چې هغه مونږ لا په خپل ډیرو بندگانو باندې فضیلت راک. او سليمان علی السلام د داوود علی السلام وارث شو او هغه اویل اے خلکو مونږ ته د مارغانو جبي خودلې شوې دي او مونږ ته هر قسم سيزونه راکړې شوې دي. بشکا دا د الله ښکارا فضل دی. د سليمان علیہ السلام د پاره د پیریانو او د انسانانو او د مارغانو لخکری را جمع کړي شوی وي او هغه با په پوره حفاظت سره ساتل کېده. یو ځل هغه د دې لخکرو سره په سفر روان وو تر دې چې کله هغه ټول د میګو میدان ته ورسېدل نو یو میګي ویل اے میګو خپل صورت نه نوځي حسنه چې سليمان علیہ السلام او داغه لخکری مو چخري کړی او هغه درنا خبر هم نه. سليمان علیہ السلام داغه په خبره په مسکا او خندل او وی ویل اے زما ربا ما په قابو کې وساته چې زستا داغه احسان شکر ادا کړم کم چې تا په ما او زما په مور او پلار کړی دی او چې داسې نیک عمل وکړم چې هغه ستا خوښ وي او ما په خپل رحمت سره په خپل نیکانو بندگانو کې شامل کړه. په یو بل موقع سليمان علیہ السلام د مارغانو جایزه واغستله او وی ویل سو وجدا چې زو فلانه هدهد نه وینم آیا هغه چرته غایب شوی دی؟ زه به ورله سخت سزا ورکوم یا به ذبح کوم یا به ماته مناسبه وجه پیش کوي. نو زیات وخت تیر نه وو چې هغه راغې وی ویل ما هغه معلومات حاصل کړی دي چې هغه ستا په علم کې نشتا. ما د سبا په حق لا یو یقیني خبر راوړی دی. ما هلته یو خزولې دله چې د هغه قوم حکمران ده هغه ته هر قسم اسباب ورکړي شوی دي او داغه تخت ډېر لوی شان والا دی. ما ولیدل چې هغه او داغه قوم د الله په ځای نور ته سجده کوي. شیطان هغه ته خپل عملونه خاصه ښکار کړل او هغه د لوی لارې نه منع کړل. دا وجدا چې هغه دا نه غلار نه مومي چې الله ته سجده وکړي. هغه الله چې د اسمانونو او د ځمکې پټ سيزونه راو باسي او هغه ټول هغه سیس پیژني کم چې تاسو پټوي او کم چې تاسو ښکارا کوي. الله چې داغونه بغیر بل څوک د عبادت لایق نشتا چې د عرش عظیم مالک دی. سليمان علیہ السلام ویل مونږه اوس ګورو چې تا رښتیا ویل دي او که دروغجن یې. زما دا خط یوسا او هغوی ته ور وګرځوا بیا تری یو ارتشا
او وګوره چې هغوی واپس څه جواب کوي. بادشاہي وویل اے درباریانو ما ته خو یو ډیر اهم خطر راغورځولې شوی دی. هغه د سليمان د طرف نه دی او د الله بخونکی مهربانه د نوم نه شروع شوی دی. مضمونی دا دی چې زما په مقابله کې سرکشي مکوئ او د مسلمانۍ په حالت کې ما ته حاضر شئ. چې خطي واورو نو بادشاہي وویل اے د قوم سردارانو زما په دې معاملې کې مال مشوره راکړئ. زه د یوې معاملې فیصله بغیر تاسو نه کوم. هغوی ورته وویل مونږه طاقتور او جنگیالي خلک یو او وړاندې فیصله ستا په لاس کې ده. ته په خپل وګوره چې ته به څه حکم کوې. بادشاہي وویل چې بادشاہان کله یو ملک ته ورننوځي نو هغه خرابوي او داغه ملک عزتمند خلک ذلیل کوي. دا قسم کارونه هغوی کوي. زورتا یو توفه ورلېګم بیا ګورم چې زما قاصدان واپس څه جواب راوړي. هر کله چې د ملکه سبا سفیر سليمان عليه السلام ته ورغه نو هغه ورته وویل آیا تاسو په مال سره زما امداد کول غواړئ؟ چې الله مال را کړی دی هغه داغینا ډیر زیات دی کم چې تاسو لا در کړی دی. تاسو توفه دی تاسو ته مبارک شي. اے سفیرا چې چار علی غلې هغه ته واپس لاړ شه. مونږ به په هغه پسې داسې لخکری درولو چې هغه به مقابله اونکړي شي او هغه به داغ زینا په داسې ذلت سره وباسو چې خوار او ذلیل به پاتې شي. سليمان عليه السلام وویل اے درباریانو پتا سو کې با څوک مالا داغه تخت راوړي د دې مخکې چې هغه ما ته تابع فرمان حاضر شي. په پیریانو کې یو مضبوط پیری ارزو کړو چې تو بلا د خپل زینه پاسې دلې نه او زبدرتا هغه حاضر کړم. زه د دې طاقت لرم او امانتدار یم. د کم سړي سره چې د کتاب یو علم وو هغه وویل زی درلا د سترګو د رب نه مخ کې راوړم. نو هر کله چې سليمان عليه السلام هغه تخت پر خواته پروت ولیدو نو وی ویل چې دا زما د رب فضل دی چې ما وازمی چې زه کفر کوم او کو ناشکر جوړېږم او څوک چې شکر کوي نو داغه شکر پخپلا داغه د ځان لپاره فائدہ لري. کنه نو څوک چې ناشکری وکړي نو زما رب به حاجت دی او پخپل ذات کې پخپل بزرگ دی. سليمان عليه السلام ویل پناشنه طریقه داغه تخت داغه مخ ته کېګ دی. مونږ ګورو چې هغه صحیح خبرې ترسي او کو په هغه خلکو کې دا چې هغه صحیح لار نشي موندي. بادشاہ چې کله حاضر شوا نو ورته ویل شو چې آیا ستا تخت د دې پشان دی؟ هغه ویل دا خو لکه چې هغه وی. مونږ ته خو د مخ کې نه پته لګېدلی و او مونږه د اطاعت سر کته کړی وو یا مونږه مسلمانان شوي وو. هغه چې د ایمان راوړلو نه کم سیز منه کړی و هغه د الله نه سیوا نور معبودان وو چې هغه به عبادت کولو ځکه چې هغه د یو کافر قوم نه و. هغه ته ویل شو چې محل ته ورننوځه. هغه چې وکتل نو ګمان یې وکړو چې ګنې دا د اوبو تالاب دی او د ورکوزیدو د پاره خپل پیسې راوچتې کړې. سليمان عليه السلام ورته ویل دا د شیشه صفا فرش دی. نو هغه ویل اے زما ربا ما تر اوسه پوری په خپل نفس باندې ډیر ظلم کوو او اوس ما د سليمان عليه السلام سره د الله رب العالمین اطاعت قبول کړو. او سمودیانو ته مونږه دا غوی رور صالح عليه السلام د دې پیغام سره ولېګو چې د الله بندگی کوي. نو هغه دوه ډلې شو چې د یو بل سره جګړې شروع کړې. صالح عليه السلام وویل اے زما د قوم خلکو د نیکۍ نه مخکې د بدۍ د پاره ولی تلوار کوي؟ ولی د الله نه بخانه نه غواړي؟ شاید چې پتا سو باندې رحم وکړي شي. هغوی ویل مونږ خو تو او ستا ملګری د بدفالۍ نخا غنو. صالح علیہ السلام جواب ورکړو ستاسو د نیکفالۍ او بدفالۍ معاملې خو د الله سره ده. اصل خبره دادا چې پتا سو ازمیخت کیږي. په دغه خار کې ډلی والا نه کسان وو چې په ملک به فساد کولو او د اصلاح هیڅ کار به نه کول. هغوی په خپلو کې وویل د خدای په قسم وعده وکړی چې مونږ به په صالح علیه السلام او داغو په کور والو حمله کوو او بیا به داغو ولی توایو چې مونږه داغو د خاندان د هلاکت په وخت کې هډو حاضر نه وو. مونږ بالکل رښتیا وایو. دا پټ تدبیر خو هغوی وکړو او یو پټ تدبیر مونږ هم وکړو چې هغوی ترې هډو خبر نه وو. اوس وګوره چې دا هغوی د پټ تدبیر انجام څه شو. مونږ تبا کړل هغوی او دا هغوی ټول قوم. هاغه دی کورونه خالی پراته دي د هغه ظلم په بدله کې کم چې به هغوی کولو. پدې کې د عبرت یو نه خدا
د هغه خلکو د پاره چې په لري او بچ مکرل هغه خلک چې ایمان راوړي وو او د نافرمانی نه پرهیز کولو او مونږه لوط علیہ السلام ولېګو یاد کړه هغه وخت کله چې هغه خپل قوم ته وویل آیا تاسو بدکاری کوئ او پستر ورته ګوره آیا تاسو دا کار دی چې خزي پرېږدئ او د شهوت پوره کولو د پاره سړول ورځئ حقیقت دا دی چې تاسو سخت د جهالت کار کوئ لیکن دغه د قوم جواب د دینه بغیر بل هیڅ نه وو چې وی ویل چې د لوط کور والا د خپل کلی نه بهر وباسي دوی ځان ته ډېر پاکان خلق و اخر دا چې مونږه هغه بچ کړو او دغه کور والا هم بغیر دغه د خزینه چې دغه د رستو پاتې کېدلو مونږه فیصله کړی و او را ورو په هغه باندې یو باران ډېر خراب باران وو هغه دغه خلکو په حق کې چې خبردار کړي شوی وو اے نبی صلی الله علیه وسلم وایا الله لرسنا دا او سلام پاغه بندگانو باندې چې هغوی الله غوړه کړل د دوی نه تاسو کړه چې الله بهتر دی او کو هغه معبودان چې داخله کې داغه سره شریکوي خنو هغه څوک دی چې اسمانونه او ځمکه پیدا کړل او ستاسو د پاره د اسمان نه عبور اورولې بیا داغه په ذریعہ هغه خسته خسته باغونه راوخې جول چې داغه ونی راخې جول ستاسو د وس خبره نه ده آیا د الله سره بل خدای هم په دې کارونه کې شریک شته نه بلکې دا خلک د صحیح لارینه بیلاری روان دي او هغه څوک دی چې ځمکې د قرار ځای جوړ کړو او د نننې پکې دریابونه روان کړل او پاغه کې د غرونو میخونه خخ کړل او د اوبو د دوو ذخیرو په منځ کې پردې ودرولې آیا د الله سره بل خدای هم په دې کارونو کې شریک شته نه بلکې په دوی کې اکثر خلک ناپوه دي څوک دی چې د بیقرار سړي دعا اوري کله چې تری هغه دعا غواړي څوک دغه تکلیف لري کوي او څوک دی چې تاسو د ځمکې خلیفګان کوي آیا د الله سره بل خدای هم په دې کار کې شریک شته تاسو ډېر کم سوچ کوئ او هغه څوک دی چې تاسو ته د اوچي او د سمندرونو په تورو تیارو کې لار خي او څوک د خپل رحمت نه وړاندې هواګانی د زیری په تور را لېږي آیا د الله سره بل خدای هم شته چې دا کار کوي الله ډېر اوچت دی د هغه شرک نه کم چې دا خلق کوي او څوک دی چې د پیدا وخت ابتدا کوي او بیا داغه اعاده کوي او څوک تاسو له د اسمان او د ځمکې نه رزق درکوي آیا د الله سره بل خدای هم په دې کارونو کې حصدار شته ورته وایا چې راوړ خپل دلیل کو تاسو رښتینی یې دوی ته وایا د الله نه بغیر بل هیڅوک په اسمانونو او پزمکه کې د غیب علم نه لري او هغوی ته معلومه نه ده چې کله به هغوی دوباره ژوند را پاسول کیږي بلکې د آخرت علم خو د دې خلکو نه ورک شوی دی بلکې دوی د آخرت په حق لا په شک کې دي بلکې دوی داغه نه وړاندې دي دا منکر خلک وایي آیا کله چې مونږه او زمونږه پلار نکونه خاوري شویو نو مونږ به واقعي د قبرونو راځتل کیږو دا خبري مونږ ته هم ډېری شوې دي او مخکې زمونږه پلارونو نکونه ته هم شوې دي لیکن دا بس د دروغ قصې دي چې د پخوا زمانه راسي ویل کیږي ورته وایا چې لکشان پزمکه کې وګرځي او وګورئ چې د مجرمانو سو انجام شوه دی اے نبی صلی الله علیه وسلم ته د دوی په حال غم مکوا او د دوی په فریبونو خپل زړګي متنګوا دوی وایي چې دا د يرونی وعده به کله پوره کیږي که تاسو رښتینی یې ورته وایا کې دي شي چې د کم عذاب د پاره تاسو تلوار کوي دا غي یو حصہ تاسو ته نږدې راغلی وي حقیقت دا دی چې ستارب خو په خلکو ډېر فضل کون کې دي لیکن اکثر خلک شکر نه وباسي بشکا ستارب خپې جنې هر هغه څه چې هغه د دوی سينو دننه پټ ساتل دي او هر هغه څه چې دوی ښکارا کوي د اسمان او د ځمکې یو پټ سیس داس نشته چې هغه په یو واضح کتاب کې لیکل شوی موجود نوي دا حقیقت دی چې دا قرآن بنی اسرائیل ته اکثر هغه خبري سرګندوي په کوم کې چې داوی اختلاف دی او دا هدایت او رحمت دی د مؤمنانو د پاره بشکا چې د غشان با ستارب د دې خلکو په مینس کې هم په خپل حکم فیصله کوي او هغه زبردست دی او هر څو ورته معلوم دی نو اے نبی صلی الله علیه وسلم په الله باور لره یقینا چې تو ښکارا په حق یې تم روتا او رول نشي کوله
نه هغه کڼو تخپل आवाज رسولې شي چې هغه واپس پشا تېخته کوي او نه ته رندو ته لار خودلې شي چې د بیلاری کې دونه بچ کړي ته خو هغه خلکو ته خپل خبر اورولې شي چې څو زمون په آیاتونو ایمان راوړي او بیا حکم منون کې جوړ شي او کله چې زمون د خبرې د پوره کېدو وخت په هغه باندې راشي نو موږ با داوی د پاره یو جناور د ځمکې نه راو باسو چې داوی سره به خبرې کوي چې خلکو به زمون په آیاتونو یقین نه کولو او لک خیال وکړي د هغه ورځي په کوم ورځ چې مونږه د هر امت نه د داسې خلکو یو لوی ډله رايساره کړو چې هغه به زمون آیاتونه دروغ ګڼل بیا به هغه د خپل قسمونو په لحاظ سره درجه په درجه په ترتیب کړی شي تر دې پوري چې کلا ټول راجم شي نو داغوی خپل رب داغوی نه تاسو کړی چې تاسو زما آیاتونه دروغ وګڼل حالکه تاسو داغه علمي احاطه نه وکړي کدا نو نور تاسو څه کول او داغوی د ظلم په وجبا د عذاب وعده په هغوی باندې پوره شي بیا به هغوی هیڅ هم نشي ویلې آیا دوی نګوري چې مونږه د دوی د آرام حاصلولو لپاره شپه جوړه کړې و او ورځ مو روخانه کړې و بهشکه پدې کې ډېری نخوي د هغه خلکو د پاره چې ایمان به قبلولو او سهال بوي په هغه ورځ کله چې سور پکو حالي شي او هغه ټول مخلوق به یریږي کم چې په اسمانونو او پزمکه کې دي بغیر د هغه خلکونه چې الله دې د دې یرینا بچ کول غواړي او ټول به زړن غوګونه داغه دربار ته حاضرېږي نن تو غرونه ویني او دا خیال کوي چې خه مضبوط دي لیکن په هغه وخت کې به دا د وریځو په شان الوزي دا به د الله د قدرت کارنامه وي چې هر سيزي په حکمت سره مضبوط جوړ کړي دي بهشکه هغه خبر دی د هغه قانوننا چې تاسو یې کوي څوک چې د نیکۍ سره راشي هغه تبا دا غیر زیاته بهتره بدله ملاويږي او دغه سي خلک به د هغه ورځې د ویرینا محفوظ وي او څوک چې د بدای سره راشي نو هغه ټول به پرمخي ورته ورغورځول کیږي آیا تاسو د دین سیوا بل بدله مونږ شي چې څنګه کار کوي هغه رنگ بدله بمومای اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا ما ته خدا حکم راکړی شوی دی چې زه د دې خار د رب بندگی وکړم چې هغه د دې خار نه حرم جوړ کړی دی او چې د هر څه مالک دی ما ته حکم راکړی شوی دی چې زه مسلمان اوسم او دا قران اوروم اوس چې څوک صحیح لار اختیار کړي د خپل ځان د خېګړې د پاره به اختیار کړي او چې څوک بیلاری شو نو هغه ته وایا چې زه خو بس صرف خبردارون کېم هغه ته وایا ټول سنا خاص الله لره ده هغه به درته ډېر زر خپل نخي وخی او تاسو به او پیژنئ او ستارب نه خبر نه دی دا هغه عملونه چې تاسو کوي